د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر سره د فتحې د ارزښت په تړاو د شریعت غږ راډیو مرکه د بریا سرلوړی او د رڼا سهار د افغان غیور ملت د جهاد او سرخندنې داستان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشه قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو برابر روغ او جوړ بیاست. د افغانستان د اسلامي امارت د واکمنېدو 15مه کلیزه ده. د تاریخ په پاڼو کې ځینې داسې پړاوونه راځي چې د حق او باطل ترمنځ پوله په وینو لیکل کیږي او د ایمان غختلی ځواک د مادي او ټکنالوژۍ پر مغرورو لښکرو برلاسي کیږي. کله چې په 2001 میلادي کال کې پر ګران هیواد افغانستان باندې د وخت تر ټولو ستر فرعون او مستکبر ځواک لوري یرغل وشو او ورپسې په 2003 میلادي کال کې د ناټو د اشغالګرو په وړاندې د مقدسه جهاد ناره پورته شوه. د نړۍ پوهانو ګمان کاوه چې دغه بېوزله او جګړه ځپلې ملت به د پرمختللو وسلو پر وړاندې ډېر ژر تسلیم شي، خو هغوی د افغان غیور ملت په زړونو کې د ایمان، ازادۍ او شهادت غوښتنې له پټ ځواکه نه خبر وو. د هېواد په هره دښته، دره، غره او کلي کې میړني مجاهدین د سر په بیه ودرېدل. هغوی په خالی لاس خو په پیاوړي عزم سره د هغوی لښکرو مقابله وکړه چې د نړۍ تر ټولو عصري وسلې او مالي سرچینې په واک کې وې. د 2 لسیزو دغه بېساري قرباني د شهیدانو پاکې وینې، د بندیانو اوښکې او د ولس نه ستړي کېدونکې هڅې بالاخره د دې لامل شو چې د کبر او غرور برجونه راونړوي. اشغالګر په ګونډو شي او د اسلامي امارت تر سپین بیرغ لاندې د ټول هیواد پر قلمرو باندې د بریا او فتحې رڼا خپره شي. دا فتحه موږ ته دا را زده کوي چې ازادي په خوندونو نه بلکې په وینو او سرخندونو لاسته راځي. نو ځکه د دغه امنیت ساتنه او د نظام ملاتړ د هر افغان شرعي او ملي مسؤلیت دی. قدرمن اوریدونکو، د فتحې پر ارزښت را سره په خپرونه کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر صاحب را سره په خپرونه کې ملمه دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی جناب معین صاحب محترم. تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی وایو او د دغې فتحې 15مې کلیزې مبارکي ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته وړاندې کوو. خیر اوسئ، الله مو وساته، جوړ اوسئ. مننه چې موږ ته موقع راکړه چې موږ په دې باره کې د دې پرتمینې او تاریخي ورځې په اړه تاسو سره خپل د زړه خواله شریک کړو. بله ښاغلی معین صاحب محترم، که دا راته ووایي چې په افغانستان باندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا یا ناټو لخوا په افغانستان باندې یرغل وشو. د دغې یرغل اساسي هدف څه و؟ د دې یرغل هدف بنیادي او واقعي و نفس الامري هغه د اسلامي نظام له منځه وړل و. په افغانستان کې 99% اسلامي نظام حاکم و او هر څه د شریعت پر وړاندې کې انجامېدله او هر څه د الله او د الله د رسول د حکم مطابق انجامېدله. نو دا د نړۍ د کفارو نسو برداشتولی، نو لہذا دا کوشش د وخت سره روان و چې دا نظام ړنګ سي او د بین ولاړ سي. اگر چې ظاهرا د پردې مخته څه بانی چې د اسامه وجود او همچنان نور داسې څه بهاني او ظاهري علتونه د یادوله، په دا وجه باندې موږ برید کوو پر افغانستان باندې. لیکن په حقیقت کې مسله د اسلامي نظام و، مسله د شریعت و، مسله د حاکمیت د الله او د الله د رسول د حکم و. دا د دې اساسي هدف، اساسي او بنیادي هدف. بله جناب معین صاحب محترم، په 2003 کال کې په همدې شاوخوا 2 کاله دوی دلته پاتې شول. بیا د لومړي ځل لپاره په روزګان یا ځینې دعوې کېږي چې په هلمند ولایت کې په 2003 کال کې د ناټو پر وړاندې باندې جهادي مبارزه پیل شوه. دغه جهادي مبارزه له چا لخوا پیل شوه؟ محترم، دا مجاهدین چې کله د امریکایانو او د ناټو د طرفه څخه د امارت اسلامي افغانستان اداره ړنګه سوله او سقوط سوله، مجاهدین منظم د خپل اسلحو د خپل هر څه سره غرونو ته پورته سوله او په پټنځایونو کې پټ و.
یا یو طرف بل طرف ته سوله خو لیکن چې کله زمینه ساز سو حالات مجاهدین د امیر المؤمنین په هدایت باندې چې امیر المؤمنین هم دلته په افغانستان کې وجود درلودی او خپل قومنداو او رهبری سالمه ساتله د هغه په هدایت او د هغه په قومنده باندې یو ځای بل د برخوردونه شروع سول په زابل کې شروع سو په هلمند کې شروع سو په نورو بعض ولایتو کې مقاومت شروع سو د دشمن پر خلاف باندې بيخي بنیادی او اساسي شکل باندې دا کار روانو او شروع بله مجاهدینو جهاد کاوه لګي او جګړه کوله د کفارو پر ضد باندې جنگیدل امریکا افغانستان ته رااله په افغانستان په خاوره باندې په 2001 کال کې یرغل وکړ په 2003 کال کې مجاهدین راپاتېدل ستاسو په نظر باندې څومره زیان افغانستان ته واوښته څومره شهیدان افغانستان ورکړل د دغه یرغل په نتیجه کې و اسلامي نظام ته یعنی اساسي ضرر چې هغه اسلامي نظام ته ورسېدی دوهم زراعت ته په دې ملک ضرر ورسېدی او زیربناو اساس او بنیاد د محلو د قلو دا مکمل د بین اللاړي په زرهاو په لکونو انسانان په شهادت ورسېدل معیوبین وسوله په دې ملک او مدارس په نشه سولې د بین اللاړي مکاتب او مدارس په مجموع کې نه جبرانېدونکي خساري او نقصانونه د ملک او د نظام او د ملت ورسېدل اسلامي امارت مجاهدینو کلکه مبارزه وکړه د سر په بدل باندې قرباني ورکړه اوس کومې لاسته راوړنې لري یوناما وایي چې په افغانستان کې د نشئی توکو کاخت قاچاق او کرکیله تر صفر راښکته شوی د دې تورته نورې کومې لاسته راوړنې اسلامي امارت له ځانه سره لري په مجموع کې په اوله درجه کې باید دا وایو چې هغه زموږ د جمهوریت په دور کې چې زموږ د لاسه هغه په دې ملک کې د اسلام حاکمیت او د اسلامي نظام حاکمیت او د شریعت تحکیم دا زموږ د لاسه کفارو د هغوی غلامانو ایستلی وو هغه بیرته رامعاد سو الحمدلله بیرته اسلامي نظام دی شریعت حاکم دی د الله او د الله د رسول حکم په دې ملک حاکم دی دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې ملک د امر بالمعروف ادارې استا په دې ملک د تعلیم او د تربیه ادارې استا هغه خپل په ښه طریقه او په ښه جدیت باندې خپل فعالیت مختبیایي په دغه جمله کې زموږ معاینات چې د مواد مخدر سره د مبارزې معاینات د داخله وزارت په چوکاټ کې خپل فعالیت مخ ته وړي چې د دنیا هغه کشورونو چې هغه یعنی نړیوالو دنیاوالو هم په دې باندې اعتراف کړی دی چې دغه ادارې هغه کم فعالیت او کم خدمات چې عرضه کړي دي هغه بيخي د ستاینې وړ دي کې نسبت د جمهوریت او دورې تواخو د جمهوریت په دوره کې په هر کلی کې او په هر باندې کې او په هر علاقه او په هر سیمه کې د مخدره موادو کشت او تولید او قاچاق او پیرو پلورو د دوستاد د جریان درلودي او هم چنان معتادین د کابل په ښار کې په نور غټ ښارو کې تر پلان لاندې دلته وژل کېدل او مړ کېدل به دغه نشي توکو د نشي په وجه باندې د تداوی غمیشه نه خوري نه چاته توجه ورته کوله بيخي التفات د وخت حکومت او نظام نور تکوي چې د دې ملک خلک په زرها او انسانان په بیکاره په دې باندې اخته او دا کار یې مختوړي خو د اسلامي نظام پر اتاک سره هغه ټول پر بل مخ واوښتل او اوس کوڅوک کوشش وکړي په دې ښار کې د کابل لاس کسان معتادین داسې چې زیر دوا او زیر تداوی او زیر علاج نه وي دغه چې په سړکانو پر تر پلانو لاندې وجود ولري څوک یې نشي پیدا کولای او د قاچاقو د مخدره موادو قاچاقو پیرو پلورو دادو ستادو او استعمال او استفاده ورڅخه او کشتو کرکله دا ټول په سل کې نه نیوي د نړیوالو اعتراف دی چې هغه کاهش پیدا کړی دی او ټیټ درجه ته راغلی دی الحمدلله لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کله چې لکومه نه چې اسلامي نظام واکمن شوی دی یو لوی برخه او یو لوی لاسته راوړنه همدا و چې الحمدلله بیرته اسلامي نظام په افغانستان باندې حاکم شو لا هم حاکمیت لري یو بل مسله ته تاسو اشاره وکړه چې کله چې اسلامي نظام واکمن شو په نشئی توکو کې یعنی سلو کې 99% کمښت راغله د دې ترڅنګ په اقتصادي سیاسي نړیوالو اړیکو کې نړیوالو سره په روابطو کې کومې لاسته راوړنې لري
الحمدلله اقتصادي پرمختګ هغه مربوطو وزارتونو کې دنیا د وینې سوي دي، هم لکه مثلا د کوشتېپې کانال دی او همچنان د ریل ګاډي پټلۍ ده، دا په دې ملک کې ترتیب لري. استخراج د معادنو دی او د زراعت وده ورکول دي، او همچنان د تداوی او د علاج په بخش کې کم پیشرفتونه چې لرو، یا د تعلیم او تربیه په بخش کې کم پیشرفتونه لرو چې هغه مخکې نمونې وي، اوس الحمدلله په ښه غټه اندازه پر تعداد باندې ترتیب ان شاء الله منظم شکل باندې روان دي. بالکل. موږ سره محترم د روستي پښتون په توګه باندې کدا هم راته وایي چې اوس الحمدلله د یعنی دا د اسلامي امارت د واکمنېدو 5م کال دی، د اسد په 40م تاریخ باندې بشپړ بیرغ په ټول افغانستان باندې ورپېد، یعنی په کابل باندې سپین محمدي بیرغ راپان شو. دا چې د فتح لړۍ د لومړی د نیمروز ولایت څخه پایل شو، او تاسو بیا هم د لومړي ځل لپاره په هغه وخت کې کله چې اسلامي نظام سپین بیرغ په کابل باندې راپېده، څه احساس مکاو د هیوادوالو لپاره، څه زیری له ځان سره لرل؟ نو دا خو ډېر هیوادوالو بیخي تقریبا په سل کې 95 هیوادوال په دې باندې خوشاله وو او د خوشحالۍ احساس یې کوي، حتی د زړې ادارې خلکو د خوشحالۍ احساس کوي. په دا وخت کې عمومي عفو د امیر المؤمنین د خاصه اعلان سوله، دا کسان چې هغه په مخکې اداره کې خدمات کول هغوی هم د خوشحالۍ احساس کوه، او مجاهدین ولس او ملت هم د خوشحالۍ احساس کوه، یا دا احساس کوه چې نور د افغانستان څخه د جنگ او د تباهي او د بربادۍ ټغر ټول سو ان شاء الله نور مشکلات نه وي. په آینده کې به د ملک د آبادۍ پر رابطه باندې کوشش کیږي، د خوشحالۍ او د خوشي احساس ټول خلکو او ولس او ملت او مجاهدینو کوه. بله، وروستۍ پوښتنه همدغه الته پاتې کیږو، اسد 40مه او په ټول افغانستان کې د سپین بیرغ راپېدل، دغه هم راته وایي چې هیوادوالو ته کوم پیغام په دغه برخه کې ورکوي د اسلامي نظام د بقا لپاره، د اسلامي نظام تر شا ودرېدل، د ولس ملاتړ د اسلامي نظام څخه په دغه برخو کې کومې سپارښتنې لري، کوم هدایت لري؟ هیوادوالو ته مو پیغام دا دی چې دغه اسلامي نظام چې اوس حاکم دی او کومې لاسته راوړنې چې مخکې یادې شوې چې د اسلامي نظام لري، د دې شکر ووایي او د دې شکریا ادا کړي. او په بل مې دا ورته پیغام دی چې د اسلامي نظام تر شا ودرېږي، او کوم یو دشمن او د نظام دشمن و، د افغانستان دشمن و، د شریعت دشمن د اسلامي نظام امنیت اخلالي، د هغوی په گرفتاری کې او د هغوی په کشف نیولو کې باید د اسلامي نظام سره همکار ووسي او د اسلامي نظام حمایه وکړي او د اسلامي نظام تر شا سل په سل کې ودرېږي. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ جناب معین صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خپرونه کې مېلمه شوئ. ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ، تاسو نه مننه. کور ماباد، سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، اسلامي امارت مجاهدین د مبارزه د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د اشغال ضد جهاد ګڼي او دا باور لري چې پایله د بهرني ځواکونو وتل او اسلامي امارت واک ته رسیدل دي. که څه هم جګړه د بهرنیو ځواکونو په وتلو پای ته ورسېده، د 20 کلونو جګړې درانه انساني، اقتصادي او ټولنیز زیانونه هم واړول. زرګونه کسان شهیدان شول، میلیونونه کسان بې ځایه شول. لکه څنګه چې شیخ صاحب ورته اشاره وکړله، مخکې اسلامي نظام او دغه د ناټو یا د امریکایي اشغال په 2001 کال کې اساسي هدف همدغه و چې اسلامي نظام، یعنی هغه خلک چې په اسلامي عقیده باندې سمبال دي، هغه له منځه وړلو. د هغې وروسته په 2003 کال کې زړورو مجاهدینو مبارزه پیل کړه او بالاخره په 2021 کال کې ناټو یا امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه او شرمېدلي د افغانستان څخه ووتل. قدرمن اوریدونکو، د اسد 40مه هغه ورځ چې په ټول کابل یا په ټول افغانستان باندې سپین محمدي بیرغ راپان شو. ټول هیوادوالو ته د دغه سترې لاسته راوړنې او بریا مبارکي وایو.